په دې کائناتو کې د الله یو نظام دی د اعتدال. د ازمکې اسمانونه نور او سپوږمۍ دغسې د کائناتو دا نظام چې الله روان کړی دی او شروع دی د ازل نه تر اوسه پورې او تر قیامته پورې الله دې کې یو اعتدال ښودی دی. دا نور دی الله وی دا ما په یو اندازه پیدا کړی دی. بے قدر لفظ قرآن کې راغلی دی، قدر په یو اندازه. دا نور که د خپل اندازې نه یو ذره بر راښکته شو دا دنیا به اوس وځي، او که د خپل اندازې نه یو ذره بر اوچت شو نو دا دنیا نظام به منجمد شي، یخ پشي، بالکل کلک پشي د یخنۍ د لاس. دا الله پاک په یو اندازه پیدا کړي دي. دا نورم راخیږي او پروزي، سپوږمۍ راخیږي او پروزي، او دا کائناتو دا نظام روان دی. په دغه کائناتو کې الله پاک یو انسان هم پیدا کړی دی. دا انسان د پاره الله پاک یو نظام جوړ کړی دی. دو قسمه انسانان دی په دې دنیا کې، یو د الله نافرمانه او یو فرمان بردار. د نافرمانو د پاره ځان له یو لار ده، الله ولا جهنم پیدا کړی دی او جهنم ته بځي. کدی دنیا کې ښه کوي او که بد کوي خپل انجام ته برسي. او کوم بندگان چې د الله منون کې دي د هغې منونکو دپاره هم یو نظام دی. الله په خپل تقدیر کې د دوی دپاره لیکلی جنت دی. اوس الله پاک د دغه جنت لو دپاره دوی ته لارې اسانۍ، لارې ورته ښودلې ده، او د هغې دپاره الله پاک دی هر وخت تیار ساتي. داسې دو قسمه اعمال دي، یو بدنی اعمال دي یو مالی. بدنی عبادت او مالی عبادت. دا 12 میاشتې الله پیدا کړي دي، دا انسان په دې کې روان کړی دی داسې په قلار قلار. کله ورته وایي مونځ وکړه، د سار مونځ وکړه، د مازدیګر مونځ وکړه، د ماښام مونځ وکړه، د ماسخوتن مونځ وکړه. دا بدنی عبادت تی دا کوه. بیا ورته کله کله وایي یو میاشت روجي ونیسه، نو روجي پې ونیسي. دغه روجي فرض دي، نفلی روجي هم خیر دی ونیسه. دا د 10 شو هغه روجه ده، دا د محرم روجه ده، دا هم ونیسه. دلته ورته وایي دا ده 15 شعبان روجه ده، دا هم ونیسه. 3 روجې هره میاشت کې د ایام 20 دا هم کله کله نیسه. داسې دا بدني عبادت دی چې دا بدن ستا حرکت کوي او د الله په بندګۍ کې شروع وي. دې سره مالی عبادت. نو الله پاک بنده ته حکم کوي چې کال کې یو ځل د خپل مال نه زکات ورک. دغسې که وستی کېږي نو لاړ شه حج له، حج وکړه، 15 لکه روپۍ خرچ کړه. کله ورته وایي دا فقیر دی دغلته ورشه یو 100 روپۍ وله ورک، زړه کې ورته واچئ. په کال کې یو ځل قرباني ده، اوس یې قربانۍ را باندې وکړئ. دا د الله یو نظام دی، داسې روان دی، مونږ یې روان کړي. بدنی عبادات هم رانه الله ادا کوي او مالی عبادات هم رانه الله ادا کوي. دا یو سرکل دی، داسې تاویږي. الله وی کوي داسې.
مونږ هغه مالی او جانی عبادت کوو. غرض د الله دا دی چې زه د خپل بندگان ځان ته په دې طریقه رانږدې کم دوی کې سستی پیدا نشي، په دې خپل ایمان باندې په دې خپل مسلمانۍ باندې کلک ولاړي، استقامت وي پکې. دا زکات په فرض ک وې 40 روپۍ ورک وته وې حج او که خیر د لک شان قرباني او که لګ شان. غرض دا دی که سبا د باندې سغټ مالی اگر راشي قرباني راشي چې تاغې ته تیار استقامت د کیوي چې دا غې نه رستو کېږي نه بیا. دا مونږه تیاری خدای پاک د استقامت د پاره چې په دې باندې ته قائم پاتې شي. بس دا ژوند دی داسې تیر شوم په دې سیزونو کې اخره کې چې دی نو مرګ به راشي او زوبه قبر ده هم دغه اعمال به ځان سره یوسو. دا استقامت د پاره استقامت ډېر لوی سیز دی. الله دا نظام دغسې د استقامت روان کړی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله پاک وته فرمایي ثم استقم، په دې خپل اعمال باندې په دې خپل ایمان باندې په دې باندې قائم اوسېږه، کلک اوسېږه، مضبوط اوسېږه. نو پیغمبر علیه السلام دومره استقامت اوه د استقامت غرو ابو طالب صاحب ته چې دا غترو دا د مکی کافر وترالل وې دا ورواره د منیک د مونږ ډیر تنگ کړیو زمونږ بوتانو پسې خبرې کوي دا منې کا. ابو طالب صاحب راغی خپل ورواره ته وایي پیغمبر علیه السلام ته بچي دا مشران راغلي دي ماته او مینت زارې کوي، که ته دولت غواړي چې دولت دله درکو، که ته ښځې غواړي چې ښځې دله درکو، که سرداري او مشري غواړي د قوم مشر بدي کو، چې ته څه غواړې مونږ تاله درکو. خدا خبرې دې پرېږده زمونږ د دې خدایانو بده مه وایه. اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام کې څومره استقامت و. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي وی اے ابو طالب صاحب اے زما تره که دا کافر په یو لاس کې مال نور راکي او په بل کې سپوږمۍ راکي او ما ته وایي چې دا خپل کار پرېږده او دا خبره پرېږده هم به یې پرېنږدم. دا استقامت و، کلک ولاړو په خپله خبره باندې، د هغې نه ذره بر نه مخکې کېده او نه وروستو کېده. دا د پیغمبر علیه السلام استقامت و. په طائف کې په کاڼو وویشت، په شعب ابي طالب کې چې دی نو قید یې که 3 کاله، هغه سخت او هغه تکلیفونه پې تیر کړل. خو پیغمبر علیه السلام مقه یوه خبره وه چې قولوا لا اله الا الله تفلحون، بس یو الله ومنئ، دا بوتان پرېږدئ، بس دې خبره باندې کلک ولاړو. او هغه چې کوم مرګري تیار کړل صحابه کرام، نو هر صحابي د دنیا د پاره یو نمونه و، غټ استقامت و پکې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لومبه مرګري، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله پیغمبر علیه السلام وفات شو په سبا باندې مسیلمة الکذاب وې زه پیغمبر یم، دغه پیغمبر مړ شو بس زه پیغمبر یم. هلته یوه ښځه وه سجاح نوم یې و، هغې م اعلان وکړ وې زه م پیغمبر یم، هغې م د پیغمبر اعلان وکړ. په مدینه منوره کې بعضی مسلمانانو وی زکات چې دی نو دا نه ورکو، حکومت ته نه ورکو، خزانې له نه ورکو. یو وی منکرین زکات، یو وی مانعین زکات، انکار یې نو کړی. هغوی وی مونږ زکات بیت المال ته نه ورکو،
مونږ یې په خپل لاس غریبانانو له ورکو، مونږ ته غریبانان معلوم دي، دی له به ورکو. دا مسلمانانو مانعین زکات دا په مدینه منوره کې راوچت شو. اوس خپل مسلمان وته مخالف شو. دا نور خو کافر یو د پیغمبر دعوا وکړه بل وکړه، اخو پردي خلکو کافر کول به هرڅ. خپل مسلمانانو د زکات نه انکار شانتي وکوي، نه مونږ تعالی نه درکو، مونږ به په خپل خرچ کو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حوصله خراب نشو، اعلان وک وی مانعین زکات سره به jihad کوم، دا به زوجنم دا زه نه پریدم. نو صحابه رالل وته حضرت دا خو داخلي انتشار دی، دا خو مخبل منس کیو مسلمانان دی په خبره به پوي شي کې به نو ته دوی سره سختی مکوه، دوی سره جنگ مکوه. بار چې کوم مونږ سره مخالفین دی او دنیا را تر اوچته شو کافرو د پیغمبري نبوت دعوی وکړي، هغوی سره jihad پکار دی. غرض دا دی د بار دشمن فیصله کو، بیا به خپل منځ کې کور کې کینو، بیا به فیصله کو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا غوی خبرو نه منلوي، نه دا خبره زه نه منم، مقابله به دوی سره کوم او غوی سره بم کوم. هغوی رال حضرت عمر ته وی چې حضرت ته ورشو د ته وایا چې دې دا خبره ومني، د بار کافر د بار دشمن دی، هغه سره مقابله وکړو، کور کې و بیا ګور. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی ابو بکر صدیق رضی الله عنہ ته وی د بار دشمن فیصله وکړو، بیا به نور کو. ابو بکر صدیق وته وی اجبار فی الجاهلیه وقوار فی الاسلام. د جاهلیت په دور کې خو ته ډیر بهادر وي، او اوس چې اسلام تراله نو اوس د بوزدلې خبرې کې، د کمزورې خبرې کې. غرض دا دی چې کمزورې خبرې مکوه، کدا محاذ دی داخلي محاذ دی او که خارجي محاذ دی، په دوانو به جنگېږم، دوی سره هم ګورم او هغوی سره هم ګورم. دا کلک استقامتو. اوس چې په دې ملک جنگ راشي، په دې ملک اندرون او یو د بار نه انډیا حمله وکړي، نو ټول خلک بیا یو شي وي راځي انډیا او بیا بخپل منځ کې ګورو. نه ابو بکر صدیق وی که دې ټیم کې ما سستی اختیار کړه، الله سینه کوله وکړه دې خبرې ته، دا خلک پر باندې خوند بیا عمومي بیا نه کلک ودرېد لکه د غر په شان. حقا مانعین زکات چې هغوی سره هم دغرې وواله او هغې خلکو سره هم دغرې ووالې، ټولې فتنې د ځانه ختمې کړې، خلک یې ساړه کړل بالکل. دا د ابوبکر صدیق استقامت. یو لخر پیغمبر علیه السلام د حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ په قیادت کې تیار کړو عیسایانو سره مقابله د پاره. هغه پیغمبر علیه السلام روان کړو، ابوبکر صدیق ته چاوي دا ایثار کا چې دا لال نشي په قلار بلګلا شو. پیغمبر علیه السلام وفات شوی دی، دا قصه لګاغه شي زمو زلون له خشینو بیا بده. هغه ته نه پیغمبر علیه السلام چې کوم لخر تیار کړی دی او روان کړی دی، زما سم مجال چې زاغه رکاو کوم وساره کوم زیبا هغه اولېګو وی طلاق تاسو زه. دا د بهادرۍ فیصله وی چې هغه کولی، هغه کې استقامت، غټ استقامت. دا خلاصه کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور وا حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها، دا د حضرت عائشه خور د مشره، دا داسې معشومه وا. پیغمبر علیه السلام چې هجرت کو غار ثور کې نو پلار دی ته وی تر پسې پټه روټه راوړه، پتا وایي څوک اعتبار نه کوي چې دا کم خوا ګرځي. ندی به روټه واغشته او غار ثور ته به وړه، نو یو ځل یې وړه
نو چې په سبا رااله نو چې پیغمبر علیه السلام ولیده نو یو خو ډېره خاموشه وه غلې وه او بل دا تندی یې زخمي و. نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي بچي ولې وی دغسې پرون چې زه دې ځای نه واپس تلم روټۍ مې راوړه نو ابو جهل مخې له راغی او ابو جهل زه راونیولم او ما ته یې وایي چې شا به راته وښایه پیغمبر علیه السلام او پلار دې کوم ځای دي وی ما ورته نه ښول ما وایي چې نه ښیم درته معلوم دي راته او نه یې ښیم درته دروغ مروغ یې نه معلوم دي راته خو تا ته یې نه ښیم وی هغې زه داسې په ځمکه باندې راښ کړم او بیا په دې مخ رانه یو پلق ویسته بیا زه ځمکې له رالم دا تندی مې زخمي شو او بیا ډېر زورنې سره هغه زه په دې مایله کولم چې دا راته وښایه خو ما ورته ونه ښودلې. دا نه ماشومان د پیغمبر علیه السلام د زمانې هغوی کې دومره کلک استقامت د پیغمبر حفاظت یې کو د دین حفاظت یې کو. دا د مسلمانانو دپاره یو تعلیم دی چې ځان کې استقامت پیدا کړي. دا هم روجي ونیوي دا هم قربانۍ وکړي دا منځونه کو مالی عبادت جانی عبادت دا یو ریارسل دی داسې چې مونږ باندې الله کوي غرض دا دی چې تاسو قائم ولاړ یې په دې باندې په دې عباداتو باندې کلک ودرېږئ دقسې خپل ژوند کې دا جاري ساتئ اوم په دې کې به تاسو له مرګ راشي او دا نیک اعمال دا ټول به ځان سره قبر ته یوسئ او که نه تاسو وروستو شوې د چا په سازش کې رالی پراپیګنډو کې رالی ډېرې پراپیګنډې به کېږي څوک به وایي مونځ شته څوک به وایي نشته څوک به وایي قرباني شته څوک به وایي نشته څوک به وایي زکات شته څوک به وایي نشته دا فتنې به راځي دا به دقسې تاسو ورسره مقابله کوئ او کوم دین چې دی ستاسو په دغه دین باندې به کلک ولاړ یې به دا خپلې طریقې الحمدلله موږ مسلمانان هغه طریقې جاري ساتو. حج د هغې ازل نه را روان دی تر ننه پورې حج کیږي قرباني کیږي مونځ الحمدلله کیږي دی کې څوک موږ ته رکاوټ نشي پیدا کولی او که کوي نو ځان باسې په عذابوي. دا د هغې صحابه او سنت دي د انبیاء سنت دي چې را روان دي مونږ دا مالی عبادات هم کوو دا جانی عبادات هم کوو او د الله حکم دی د الله حکم به سرته رسوو انشاءالله. کلکه مصممه اراده وي چې دا عبادات تر مرګ اخري ساه پورې دا عبادات په مونږ جاري ساتو. الله دې مالم د عمل کولو توفیق راکړي الله دې تاسو لم درکړي. یو مسله ده چا تپوس کړو وایي یو سړی دغه نه قرباني پاتې شو د سستۍ د وجې نه پاتې شوه یا د عذر د وجې نه قرباني پې لازم و واجب و وې نه کړه اوس په څه کوي قرباني نه ده کړې نو علماو لیکلي دي وایي دې هغه مره پیسې راواخلي لکه نن سبا 50,000 روپۍ 40,000 روپۍ عیسه وه نو دغه پیسې دې راوالي او فقیر له دې ورکړي صدقه دی خو ساره د توبې او استغفار د قربانۍ بدل نه دی ځکه چې خو واجب وه او صدقه دا خو نفل دی خو دومره دا چې دغه پیسې به راوالي یو فقیر له به ورکړي صدقه به یې کړي او دی به استغفار هم کوي یا الله ما نه خطا شوې ده ما نه ګناه شوې ده یا الله زما ته معافي وکړي سره د توبې او استغفار هغه خپلې حصې پیسې هغه به صدقه کړي الله بخون کې ذات ته الله به ورته بخښنه وکړي الله دې عمل کولو توفیق راکړي. اللهم صل علی محمد. شرعي حاجات هم پوره وګرځئ ظالمان او مفسدان هم په امان کې وساتئ مردگان د اهل اسلام هم وبخښي بیمارانو ته هم شفا ورکړي حاضره جمع کې د چا څه شرعي حاجات دي ټول شرعي حاجات ته الله زموږ پوره وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه. سنت کوي خدای